السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ بست او شپې ورځ به مو ښه په خیر تېرېږي. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یوه داسې خوندوره طریقه در وښیم چې دغه طریقه تاسو زده کړئ انشاءالله 100% به ستاسو خوښېږي. یعنې دا طریقه به تاسو د ډېره وخت هم غوښتل چې دا طریقه یې زده کړئ. نو ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو. هغه څنګه طریقه ده؟ ملګرو، کله چې به موږ ویډیو مخکې کتل هغه به 10 منټه او پر موږ به بور سو، یعنې بوج به سوله. نو زه نن داسې طریقه درښیم چې 10 منټه ویډیو تاسو په 15 منټه کې کتلی شئ. ستاسو مرضي، ستاسو طبیعت چې په هر څومره ټیم کې تاسو ګورئ. دوستانو، یوازې نه په فیسبوک کې نه په یوټیوب کې، په دواړو کې، هم په یوټیوب کې دا طریقه درته ښیم هم په فیسبوک کې، چې هره ویډیو چې تاسو وخت نه لرئ یا تاسو تعضیله وي، یعنې تلوار وي، تاسو هغه ویډیو د سکرینټو په حساب کتلی شئ. نه بیا مخته کوئ نه بیا شاته کوئ، او ویډیو به مکمله هم ګورئ او ټیم به مو هم نه ضایع کېږي. نو دوستانو، کومه طریقه ده؟ اوله پلا زه راځم ملګرو تاسو ته په یوټیوب کې طریقه درښیم. دا ګورئ، په یوټیوب به کلیک وکړئ. کله چې په یوټیوب کې هره ویډیو تاسو ګورئ، دا اوس ګورئ دا یو تقریر دی. نو زه اوس تاسو ته طریقه درښیم. دا ویډیو اوس تاسو ګورئ پلی سوله. دا ګورئ دا ویډیو تاسو ته اوس تاسو د خبرې اورئ. دا ویډیو څو منټه ده؟ دا 6 منټه ده. نو اوس دا زه دونه وخت نه لرم چې دا 6 منټه ویډیو وګورم. نو زه نن تاسو ته د کورت اسانه طریقه درښیم او زه پوره یقین لرم چې تاسو به دا طریقه زده کړئ او خوښیږي. او چینل به ضرور سبسکرایب کوئ، ماله به سپورټ راکوئ. نو کومه طریقه ده؟ ګورئ، په دا سکرین به داسې کلیک وکړئ. کله په سکرین کلیک وکړه، اوس د ګورئ دا سر ته ګورئ، دا کونج کې داسې ګرارۍ یا سیټینګ به تاسو ته ښکاري، دا به کلیک کړئ. چې کله دا کلیک کړه، اوس ګورئ پلی بوک او سپیډ، دا اخري اپشن دی. دا ګوره د اخري اپشن دغه د کوم د ویډیو اپشن چې وکړئ دا به کلیک کړئ. چې دا مو کلیک کړئ، اوس ګوره دغه سایزو کې دا لوړ کم درې سایزه چې دي 25 په دغه کې ویډیو سلو کېږي. ویډیو مطلب ډیره به سلو وي. که تیزه ویډیو تاسو په هغه ځای کې سلو کولی شئ. اوس کښته اپشنان چې دي په دې کې بیا تاسو پس تیز موشن کتلی شئ. ګورئ دا 1.15 دا چې کله کلیک کړئ، ګورئ د خبرې او د لاسونه د خوله ګرده تیزه شو. سکرینټو ته ګورئ، سکرینټونه به ګرده تیز شي. دا وینئ دوستانو، تاسو کتلی شئ. تاسو غواړئ دوستانو زه ګر طریقه درښیم. دا اوس ته ګورئ دا ویډیو پلی ده. اوس ورته ګورئ زه بیا دا سیټینګ به کوم، بیا د سیټینګ کلیک کوم او د پای پلی بیک سپیډ اپشن دا چې کله کلیک کړئ، اوس زه راځم دلته دغه د پای 2x دا چې کله کلیک کړئ، نو اوس یې ګورئ هغه چې د ټولو برکاتو محروم دی، د بخشش محروم دی، هغه دی شرابي د شرابو عادي او دا خبرې هم موږ تاسو زده کو. مګر هغه ویډیو چې دلته اوس ګورئ څو سکرینټه اوړي، 3 سکرینټه 4 سکرینټه پرېوځي او دا ګورئ دوستانو 2-3 سکرینټه هغه کمیږي په مابینځ کې هغه اوړي. نو ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو. تاسو هر څومره اوږده طریقه چې ویډیو چې دا هغه تاسو په لږ وخت کې کتلی شئ، یعنې ستاسو ټیم نه ضایع کوي. نو دا یوټیوب څو دوستانو اوس ځو فیسبوک ته. فیسبوک کې هم دغسې اسانه طریقه ده. رابسئ کله هر ویډیو چې تاسو په فیسبوک کې ګورئ، دا دل محمد ویډیو ده، ګورئ دا اوس په خپل سایز کې ده. ګورئ دا اوس دا ویډیو ده، دا په خپل سایز کې ده. نو دلته چې تاسو داسې په سکرین باندې کلیک کړئ، دغسې چې دغسې اپشن تاسو درکړي، ګورئ دغه سیټینګ د ګرارۍ چې ده دا به کلیک کړئ. او دلته پلی بوک سپیډ دی چې کلیک تاسو کلیک کړئ، نو دلته هم هغه اپشنونه دي. ګورئ 15.15 دا بیا نارمل. دا ګورئ دا اوس پر نارمل باندې ولاړ دی. نارمل چې ورته لیکلی دی دا د خپل سپیډ دی. او نور چې به دي 1.15 او 1.15 دا تیز سپیډ دی. اوس د ګوره زه دا پر دې در ووسېږم. نسوار کوي ته به د زوی باندې حال لرې که نه لرې؟ څه وایې سګرېټ نسوار هم کوي؟ هو ته ودرېږه دی راسې بیا وګوره تلاشي دې وکړه. یار تا خو بیخي څه وایي په دا خو زه نه یم خبر. ته ودرېږه چې دی ورناسې. که څه کوئ دوستانو چې دا ویډیو څونه تیزه شوله. دلته ګورئ پلی بوک به دې چې بیا کلیک کړئ، بیا تاسو بل څه ورته کتلی شئ. سره به زه ګورم نو خو د ځان په خبر کړه سبا به په شا کې جال کې بیا اچولی ده. اوس مو طریقه یې دا شوه دوستانو. ډېره اسانه طریقه ده. که مو نه دی زده شوی یو ځل یې بیا درښیم. دا ګورئ دا ویډیو تاسو ګورئ په یوټیوب، دا سر ته ګورئ دا ګرارۍ چې ده په دې به کلیک کړئ. د پای اخري اپشن دی پلی بوک سپیډ، په دې چې کلیک کړئ، نو ګورئ دلته سایزونه دي. دا هره ویډیو تاسو داسې کولی شئ. یوه ویډیو ده یو ځای یو ټیم
ډېر اخیستی وي هغه تاسو دلته تیز کړئ، یعنې تیز سایز ور ولګوئ. نو دوستانو زما په رایه کې دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوی وي او ویډیو ضرور سره لایک کړئ. کوم تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا کومه ویډیو چې اوس تاسو ګورئ در دغه کښته لاندې ګورئ دا سبسکرایب بټن به وي، دا وینه دا ستاسو سره به دغه که دغسې وي سبسکرایب نه وي نو داسې به په دې سبسکرایب کلیک وکړئ او دلته ګورئ دا د ګنټۍ نښان به تاسو درکړي، دا به کلیک کړئ، دا به بیا په آل باندې کلیک کړئ. دا ګورئ دا آل چې دی نو زموږ چینل به ستاسو سره سبسکرایب شي، تاسو به زموږ سره ملګري شئ. بیا چې کله هم موږ ویډیو اپلوډ کړو هغه میسج یعنې نوټیفیکیشن به تاسو ته درځي. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو